هیڅوک په چا پسې نه مري دا یو مشهور متل دی او خلک یې هغه مهال په خپلو خبرو کې کاروي چې یو څوک د خپل ژوند تر ټولو نږدې تن له لاسه ورکوي او هغه پسې خفګان کوي. دا رښتیا ده چې هیڅوک په چا پسې نه دي مړه شوي. خلک مري خواخوږي او دوستان یې پاتې کیږي او د هغه چا له غمه نه مري چې اوس تر خاورو لاندې دی. خو دا هم باید دا هیر نه کړو چې په ژوند کې د یوه نږدې تن د لاسه ورکولو غم ډیر دروند دی. ډیری وخت یو څوک د خپل یو عزیز او خپل تر مړینې وروسته ژوندی وي خو هیڅکله هغه ډول ژوند نشي کولی چې څنګه یې پخوا ژوند کوه. په ژوند کې انسانان ډیر څه ترلاسه کوي او همداسې ډیر څه له لاسه ورکوي. د بیلګې په توګه کیدای شي دنده له لاسه ورکړو او د وخت په تېرېدو سره بیرته دنده ترلاسه کړو. همداسې کیدای شي کور، موټر، پیسې او داسې زرګونه نور شیان له لاسه ورکړو خو د ژوند په یو بل پړاو کې ترلاسه کولی شو. خو د انسان له لاسه ورکول هغه څه دي چې په یو ځل له لاسه ورکولو سره بیا ترلاسه کول شوني نه دي. دا منم چې هیڅوک د چا پسې نه مري خو که مړ نشي د پخوا په شان ژوند هم نشي کولی. کیدای شي دا وخت په تېرېدو سره یې په ژوند کې ډیر کسان راشي خو د عمر تر پایه به هیڅوک د هغه کس تشه ورته ډکه نه کړي. کیدای شي غم یې زوړ شي خو هر یاد به یې د هغه زړه د غم له لومړنیو ورځو نه ډیر په درد راولي. کیدای شي په ژوند کې ډیر بوخت شي خو یوه شیبه یوازیتوب او بیکاري به یې دې ته اړباسي چې د هغه په اړه فکر وکړي. کیدای شي په ژوند کې ډیرې بریاوې لاسته راوړي خو دا بریاوې به پرته له هغه ورته خوندورې نه وي او همداسې د ژوند هره پیښه او هره شیبه یوازیتوب به هغه وریادوي او د هغه نشتون احساس به هر ځلې هغه له ژوند څخه ناهیلی کوي. هیڅوک د چا پسې نه مري خو بې له هغه ژوند هم ورته ستونزمن دی او پرته له هغه په سمه توګه ژوند هم نشي کولی. د خپلو شاوخوا خلکو درناوی او قدر وکړي.